صاحب چې کوم کتاب رانیولی د هغې په باره کې موږ دوی سره یو خصوصي پروګرام وکړو. نوم د کتاب نوم خوښ کړی؟ د کتاب نوم عربستانه د اول نه د یارکري شروع کړي خو زه بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د کیمرامین اسدالله اجران سره زه یم عربستان مومن ستاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه مې قبول کړئ. امید لرم چې روغ جوړ خوشحاله به. ازل عمر صاحب را سره مېلمه دی په بله ډیوه کې. دوی سره لږ شانه ګپ شپ لګوو، یو څو معلوماتي خبرو تپوسونه دې کوو او انشاءالله العزیز دا کوم پروګرام چې موږ ستاسو پر ریکارډ کوو دا به ستاسو خوښ شي. موږ له به پازیټیو کمنټ راکوئ چې زموږ حوصلې ورسره جګې شي. غزل محمد صاحب سلامونه مې قبول کړئ. سلامونه وروره، ستاسو ټول لیدونکي اوریدونکي ټولو ته سلامونه. او زه د دې خبرې وضاحت هم کول غواړم چې زه بالکل تاسو سره میلمانه یم. دا کوم لیدونکي دي دا ټول پښتانه دي او زموږ وروڼه دي، موږ ټول کوربانۍ. نو زه تاسو سره نن کوربه یم، د کوربه په حیث په یو څو خبرې کوو. امید دی چې د ملګرو خوښې شي. یو پوسټ مې کتو بله ورځ فیسبوک باندې، تاسو د کتاب څه حواله ورکړې وه چې کتاب ته مې اراده ده، نو هغې باره کې راته څه معلومات راکړئ. کتاب عربستانه د اول نه د یارکري شروع کړي خو زه به دا ویم د کتاب په حواله به زه دا خبرې وکړم چې زما دا کتاب چې کوم ما غوښتل چې یو معیاري کتاب وګرځي. نو د هغې دپاره زمونږ یو ټولنه مومند د ادبي ټولنې په نامه باندې ملګري دي، یو فیملی ده. زه به دا ویم چې د یو خاندان خلک، ادبي خاندان خلک یو. نو زموږ ملګري داسې دي چې هغه د دې نورو خلکو په شان باندې هر کتاب که د معیار وي او که نه نو نه چاپ کول غواړي. نو تر دې دمه هغوی ما ته دا اجازه نه راکوله چې تاسو د کتاب چاپ کوئ. زما خپل خواهش هم نه و. نو اوس د هغوی خواهش دی، اوس هم که زه ویم نو زما د زړه خبره دا ده چې اوس هم زما خواهش نشته. خو برحال دا د ملګرو واک او اختیار دی. نو شاید زما رای وده او د هغوی رای زیاتې دي، زه خطا یم او هغوی سمي. نو د کتاب د چاپ کولو اراده مې کړې ده او د هغې کمپوز روان دی. ملګري هلې ځلې کوي، لګیا دي د ټولنې زموږ ملګري چې هغوی د کمپوز کمې خطایانې دي، نو په دې ورځو کې لګیا دي هغه خطایانې سموي. نوم د کتاب نوم خوښ کړی؟ د کتاب نوم هم لا فاینل نه دی، ځکه چې مختلف نومونه د ملګرو په مشوره باندې هغه زما د شعرونو څه ناڅه ټوټې هغه منځ ته راغلي دي. څه نومونه زما نه دي خوښ، څه د ملګرو نه دي خوښ. امید دی چې ورځ نیمه کې به د هغې هم څه ختمي فیصله وشي. کتاب خو داسې یو شی ده چې یو سړی شاعر لکه دې دنیا نه سترګې پټې کړي نو هغه د هغې هغه میموري چې کومه ده باقي خلکو ته پاتې شي. کاروان مومن صاحب هم د نږدې ورځو کې یو کتاب چاپ کړی دی، ستړي خان ډېره په زیرای ورته میلاو شوله. شاید چې داسې تاسو ته میلاو شي، تاسو د خپلې مینوال له څه توقع لرئ چې ستاسو کتاب به څومره کامیاب شي؟ یاره زما ملګري چې کوم دي نو زما چې څومره امید دی نو هغوی به زما کتاب خوښ کړي. او د هغې څه وجوهات دي، هغه دا دي چې ما په ځای د دې چې خپل درد مې په لفظونو کې رانغښتی، نو ما د ملګرو درد، د قام درد، د ولس درد، هغې ته مې توجه لږه زیاته کړې ده. ما که خپل عشقي واردات ذکر کړي دي، هم د دې ولس د غم څه ناڅه هغه زاویه مې ورله کتلې ده. هم د دې ولس په ستونزو کې رانغښتي خپل عشقي واردات پیش کړي دي. نو چې د دوی خبرې نو خامخا به د دوی خوښېږي. امید دی چې خوښې کړي ملګري. ستاسو څه خیال ده چې کوم مینوالو کې داسې څوک شته چې د کتاب دا کومه خرچه چې پرې راځي چې د هغوی برداشت کړي، یا تاسو خپله څه اراده کړې ده نو هغې نه زموږ د مینوال چې کوم دي دا خبر کړئ؟ یاره د دې وخته پورې زموږ د کمپوز دا کومه خبره چې ده نو چې دا فاینل شي، بیا د دې نه پس د دې د ټایټل خبره ده چې هغه هم فاینل شي. نو بیا دریم قدم زموږ چې کوم دی د کتاب د چاپ کېدو دی. تر دې دمه خو داسې کوم بجټ زما ذاتي داسې نشته چې ما ورته خاص کړی که نه، او کومو ملګرو هم لا زوره څه دغه نه دي کړي، څه خبره نه ده کړې. خو زما امید دی
چې ان شاء الله اول زه به د خپلو ذاتي پیسو نه کوشش کوم که چېرته بالفرض زه پیسې را برابرې کړم نو دا به ډېره ښه په دي چې دا به هم د اخلاص یو ذریعه وګرځي که نه او باید چې ملګرو ته ویمه نو باید زه اول خپل دا کوشش وکړم نو زه اول د ځان نه دا دغه شروع کوم دا تحریک چې کوم دی شروع کوم امید دی چې زه په خپله برابر هم کوم بیا که رانه پاتې شو نو د ټولنې ملګري دي بیا هغوی پېښه کتاب پېښه وروره کاروانمل صاحب برز ویلې چې اتحاد پرواز پرېږدي په دغه راته ټلیفون وکړو چې یاره کتاب چاپ کومه څه وکړم ما چې کم از کم سواد ته یې مه وړه بل کار خو ستاسو صحیح راته ده چې پېښور کې دلته نږدې به کوئ یا به تاسو هم داسې یو بل ځای خوښوئ والله د اوسه پورې ډېر وخت وشو چې دا ملګري بار بار رابطې کوي را سره د کتاب په حواله باندې او ښه هغه نوموړي خلک چې د کتاب په چاپ کېدو کې د هغوی مطلب یو ځلانده نوم دی خو دا خبرې هم ما د ټولنې په ملګرو باندې پرېښي دي د ټولنې ملګري چې کوم دي هغه سنجیده دي خاص کر زموږ د ټولنې مبارز مومند صاحب وصال مومند خیال مومند حیران مومند دغسې نور ملګري هغوی څو ځل د دې مرحلو نه تیر شوي دي نو زه غواړم چې دغه هلې ځلې هم هغوی ته وسپارم او دغه خدمت هم په هغوی باندې وکړم زه به ورپسې شاته یم هغوی به رانه مخکي نو دا د هغوی خوښه ده وروره چې چا باندې کتاب چاپ کړي زما څه اعتراض نشته څو پورې چې ما ته معلومات دی نو ستاسو KPK نه واخله تر پښتانه خو چې کوم ځای کې دي ستاسو فین دي افغانستان پورې تاسو الحمدلله پنجه خښه کړې ده ډېر مزیدار فین هم پیدا کړي دي نو د دې پروګرام په وساتت باندې زما پروګرامونه افغانستان کې هم کتل شي د یوروپ کې هم کتل شي ایشیا کې هم کتل شي نو دا د په واسطه به دا پروګرام لږ مخکې لاړ شي چې تاسو د خپلو مینوالو نه څه توقع لرئ ډېر زیات مینوال دي ستاسو ما ته پته ده یاره زما ملګري چې کوم دي که نه دا مینوال ورته زه ځکه نه وایم چې دا ماته دا ملګري لفظ ډېر ښه ښکاري نو زما دا ملګري چې دي دا د معیار خوښوونکي دي دا فقط د چغو د شور خوښوونکي نه دي بلکې دا د شعور اخیستونکي خلک دی شعور خوښوونکي خلک دی نو زه دا دعوه نه کوم چې زه به یو ډېر ښه معیاري شاعر یم یا به زما یو ډېر ښه معیاري کتاب وي خو دا به ضرور وایم چې زما کتاب به بې معیاره نه وي نو چې د بې معیاره کتاب نه وي نو خامخا هغوی به هم خپلې هڅې کوي چې دغه کتاب ترلاسه راوړي او زه به هم خوشحالېږم څو پورې تاسو ته هم پته ده ما ته هم پته ده اسدالله جران ته هم پته ده چې زموږ ټولنه ډېره تنقید کې ډېره وړاندې ده او بار بار خلک دا وایي که څوک خپل غزل دنیا ته اورول غواړي نو اول دې منډه د دې ټولنې ته راوړي چې دلته په تنقید نه وځي نو بیا د خلکو ته پېښ کړي چې دا څومره کوټلې تنقید کوي نو تاسو چې کتاب چاپ کوئ د خیره سره الله دې وکړي چې ډېر زر دغه وخت راشي موږ به هم ته په انتظار یو نو تاسو چې کتاب چاپ کوئ په دې کې به تاسو ذهن کې خو دا خبره هم خامخا چې مبارز هم شته خیال هم شته وصال هم شته شازل هم شته د دوی نه خو هم ځان بچ کول غواړي نو دوی هغه تنقید د دوی داسې تنقید دی د دې زه برملا اظهار کوم چې اصلاحي دی نو تاسو خو به یو په لاسه کوشش ډېر کوئ چې یاره چې دوی پکې لږ څه چې کاروان مومند په کتاب باندې خبرې وشولې چې به ستاسو په هغې هم کېږي نو هغې باره کې ستاسو څه رایه ده یاره تنقید نه خو دنیا پاکه نه ده ولې چې مکمل الله تعالی صرف خپل ځان پیدا کړی دی بې د هغه پیدایش د خپلو ګوتو پیدایش دی د خپل قدرت پیدایش دی بیا یې هغه هم نیمګړی پیدا کړی زه به هم د دغه نیمګړي پیدایش عیسی یم نو خامخا څه ناڅه خطایانې به ضرور لرم خو زه به دومره ووایم چې ما داسې غیر سنجیدګي بالکل نه ده کړې چې ما یو غزل دی یو څو شعرونه دي هغه ما داسې شامل کړي په کتاب کې چې هغه ما د ملګرو د مخې نه تیر کړي نه نو اکثر غزلې پکې هغه دي کمې غزلې چې ما په خپله ټولنې کې د تنقید نه ایستلي دي او کوم چې تنقیدي نظر نه وتی دي کمې غزلې نو هغه ما په دغه کې شعر کړي دي په کتاب کې مې انتخاب کړي دي دا د هم واضحوي چې غالبا که زه پکې دروغجن نه یم په دې خبرو کې نو د 250 غزلو نه مې چې زما د ژوند ټول شاعري همدغه وه د 250 غزلو نه مې 92 غزلې یا لس کم سل غزلې دغه مې فقط راغیستې دي
به مې په دې کې هم کتلي دي چې کوم شعرونه مې غوښتل چې یاره د دې معیار نور ښه کړمه هغې کې مې رد و بدل کړی دی زیادت مې کړی یا مې په هغې کې څه لفظونه کم کړي دي حتی تر دې چې د ځینو لفظونو چې بې ځایه د استعمال نه مې ځان هم ساتلی دی هغه د کوم لفظونه چې مې نه خوښ د هغې متبادل مې نور لفظونه هم راوړي هغه مې هم ورته بدل کړي یعنې زه به دا ووایم چې دا 4-5 میاشتې ما صرف په دې باندې تېرې کړې چې زه د دې خپلو غزلو کې انتخاب وکړم بیا چې کوم غزلې دي د هغې په شعرونو کې تصحیحات وکړم او هغه په هر ډول باندې برابرې کړم غزلې خو چې ستاسو کومې دي کوټلې دي ډېرې زبردستې دي خو که ستاسو په زړه څه خبرې ملګرو ته هغه وکړئ که نه نو زه ته دا تپوس کوم چې تاسو اخري کې څه پیغام دی خپل تاسو یو مینوال ټکي از نه ایسته ملګرو هغوی دپاره ستاسو څه رایې ده مشوره اخري خبرې به دا وکړم چې زیات نه زیات دغه 3 میاشتې 2 میاشتې یعنې د غټ اختر ته نږدې اوس دا وخت چې موږ ولاړ نو روژې ته 2 ورځې پاتې دي نو غټ اختر ته نږدې شاید زما کتاب د ملګرو لاس ته راشي نو امید دی چې ملګري بیا ولولي کمی خطایانې پکې وي نو هغوی دې ما ته ووایي چې زه بیا په دوباره بل ایډیشن کې هغه خطایانې نه کوم او دغه د ملګرو درد دی د دې ولس درد دی زما خپل درد دی امید دی چې دغه خلک چې د ولس دپاره دردمند دي د ځان دپاره دردمند دي د دې خاورې دپاره دردمند دي دا د هغوی دپاره یو ټکور وي او خوشحاله شي دوی کتاب ته خو موږ هم اسدالله اجران موږ ټول خاص کر بل ډیو ټیم شدت سره انتظار دی الله دې وکړي چې تاسو لاس په برشي او الله دې وکړي چې کوم مینوال عملګري چې کوم دي دا وروسته نه ځي څوک چې ورته ګران هغه ورته بغیر لاله چکران هغوی چې بس صرف جب ته لاس کوي وي دا واله الله دې وکړي چې کامیاب شي او یو 15 ایډیشن نه چې 10 ایډیشن وشي او دا زموږ لاس ته راشي او موږ ته زده کړو ان شاء الله ملګرو حضرت مومن صاحب چې کوم کتاب رانیولی د هغې په باره کې موږ دوی سره یو خصوصي پروګرام وکړو او دا خبرې د زړه خبرې چې کوم دی تاسو ته تر ورسېدې افغانستانه پورې چې څومره مینوال دي دوی ملګري دي دوستانې دي هغوی به دا پروګرام ګوري نو هغوی دې په کار ده چې بیا په دې پروګرام باندې کمنټ وکړي رای ورکړي او دوی له کوم مشوره داسې یو شی ده چې څوک دې نه وي دیوال ته ودرېږه خبر ورسره شیر کړه نو خدای دې وکړي چې زر وشي او دغه پروګرام دې تاسو وکتو الله اجران سره عربستان مومن له تاسو نه زیات غواړي فی امان الله